په هیواد کې د اخرو تحولاتو نه وروسته د اسرائیل شمالي د الکترونیکي تذکرو څانګې نږدې 100,000 تذکرې مراجعینو ته ویشلي او له هغې څخه مو 10 میلیونه شاوخوا کې عواید د دولت بودیجې ته سپارلي. د اسرائیل شمالي د الکترونیکي تذکرو څانګه تر 2000 مراجعینو ته د ورځې د خدماتو وړاندې کولو وړتیا لري چې له هغې څخه له 1000 څخه تر 1200 پورې موږ کولی شو بایومټریک واخلو او باقي 800 کولی شو چې تذکرې ورته توزیع کړو. د ثبت ازدواج لپاره موږ شرعي نکاحت ته ضرورت لرو. هغه کسان چې نوي واده کوي او غواړي په سیستم کې واده ثبت شي کولی شي شرعي نکاحت په واسطه باندې ځانونه سیستم کې واده یې ثبت شي. هغه ماشومان چې نوې دنیا ته راځي د هغوی د ثبتولو خدمتونه لرو. متقاضیان کولی شي چې د مور او پلار اصلي تذکره او کارت تولد راوړلو سره موږ د ماشومانو تذکره ورکړو. خوشبختانه د اسرائیل شمالي د الکترونیکي تذکرو په څانګه کې موږ دغه یو مثبت پوینټ تر نورو ځایونو زیات لرو چې د کاغذي تذکرې کې چې کوم مشکلات جوړیږي یا مشکلات مخته راځي موږ کولی شو چې هغه دلته نږدې کاغذي تذکرو له همکارانو سره حل کړو او متقاضیانو ته بیا الکترونیکي تذکرې وروستۍ مراحل. له هیوادوالو څخه هم هیله دا ده چې الکترونیکي تذکره واخلي. د دوی لپاره یې ګټه دا ده چې له ډېر درد سر نه خلاصي. الکترونیکي تذکره تاییدي ته ضرورت نه لري. پاسپورټ کې کولی شي چې ښه ګټه ورنه واخلي. په خارج کې له ښه اعتبار څخه برخمنه ده الکترونیکي تذکره. د حکومت لپاره یې ګټه دا ده چې کولی شو موږ دقیق نفوس ارقام ولرو. د امنیت لپاره الکترونیکي تذکره مؤثره ده. د جرم او د جنایت کنټرول کې ښه ګټه ترې اخیستل کېدای شي.